نن د ایچ پایلوري بیمارانو په خبر سره واورئ. موږ ګورو چې ایچ پایلوري د څه شی یا که څوک بیماران نه ویم د ایچ پایلوري هغه یې واورئ چې خبر شي چې ایچ پایلوري د څه شی لګیږي څه شی نه او علاج به یې موږ څنګه کوو. ایچ پایلوري ته موږ هیلیکوبیکټر پایلوري وایو. اوس دا لګیږي ولې؟ دا ایچ پایلوري چې کوم دی دا چې کلم چاته ولګیږي که نه دا ډایرکټ زموږ دا چې کوم بیکټیریا دی زموږ معدې باندې زموږ معدې چې کوم دیوالونه دي دې باندې او وړو کولمو باندې دا اکثره ټیک کوي. نو هغه ځای کې ډیمیجنګ شروع کړي، یو ځای ډیمیج کو بل ځای ډیمیج کو یا زموږ وړې کولمې هم ډیمیج کولی شي یا وړو کولمو کې او وړو کولمو کې او معدې کې دا څه شی کولی شي دلته انفلمیشن هم کولی شي، وړو کولمو کې او غټو کولمو کې دا السر هم جوړولی شي دواړو کې. اوس دا لګیږي څنګه ایچ پایلوري؟ ایچ پایلوري لګیږي هغو خلکو نه چې چاته ایچ پایلوري وي اول څه شي نه لګیږي هغه ډایرکټ سلای و چې کوم لاړې دي دې سره چې کله ته کانټیکټ کوي دې سره چې کله ته دا ټچ کوي دې نه لګیږي یا دې نه بغیر د هغې چې کوم ولټۍ دي هغې سره چې کله کانټیکټ کوي یا دې نه بغیر د هغې چې کوم غټ بول دي چې چاته وي هغو خلکو نه دې نه ډایرکټ لګیږي. او ایچ پایلوري یو بل سیز نه هم لګیږي هغه خوراکونه چې هغه څښل شوي دي یا هغې باندې ډېر ټایم وخت دی هغه ته فریج کې نه دي ایښي نو هغې کې جراثیم پیدا شوي دي چې کله هم ته وخورې نو تا ته به ایچ پایلوري ډایرکټ لګیږي. اوس د ایچ پایلوري علاج موږ څنګه کوو؟ د علامات څه شی دي؟ ګوره ایچ پایلوري علامات اول علاماتو کې ایچ پایلوري کله هم چې معده ستاسو خالي وي دا به څه شی کوي؟ سوځي به یا دې نه بغیر معده به بالکل خوږیږي او داسې درد به وي پکې که نه ته به وایي کچاړه کې چړه را دنده کړي دي نو داسې درد به وي معدې کې. دویمه خبره الټۍ یا زړه خرابېدم دې کې راځي. کله هم چې الټۍ کوي نو څه شی کېدلی شي الټیو کې تاسو ته بلډ چې کوم دی وینه چې کوم دی هغه هم رټلی شي، دې نه بغیر ستاسو چې کومه ولګه دی هغه بالکل هم ورکه شي. نو دا د ایچ پایلوري علامات دي. اوس ایچ پایلوري موږ علاج څنګه کوو؟ ګورې ایچ پایلوري کې دوه سیزونه دي، یو دی انټي یو دی پی پی آی چې کوم میډیکیشن موږ ورته وایو پروټون پمپ انهیبیټر چې کوم میډیکیشن دي دا دواړه سیزونه پکې ورکول کېږي. نو دې دواړو سیزونو سره زیات نه زیات 14 ورځو کې ایچ پایلوري چې کومه بیماري ده دا بالکل هم ختمېدلی شي. خو که د چا ختمه نه شوه یو ځل ټیک شو لږ بیا واپس ایچ پایلوري پرې راغله بیا هم مکه سمټم ورته شروع شو نو داسې کیس کې بیا د دې چې کومه معده دی کوم ځای کې ایچ پایلوري جراثیم دي هغه نه داسې وړه غونته ټوکړه چې هغې ته موږ بایوپسي وایو دا ترې اخیستل دي او هغه لیدل دي هلته چې کله وګوري چې کم هغې نه پس ډاکټر بیا وایي چې دې ته کم میډیکیشن ورکول پکار دی او کم افیکټیو دي نو هغې نه پس انسان بیا بالکل هم ټیک شي. خو ځینې خلکو کې ایچ پایلوري داسې دی چې هغه ډېر وخت دپاره بالکل هم نه ټیکېږي. اول خو ما درته وویل چې 7 ورځو نه واله تر 14 ورځو پرې بالکل ټیک ټاک شي. خو که ټیک نه شو بیا یوه خبره دی چې د ایچ پایلوري کم سمټم دي کم علامات چې د ایچ پایلوري راځي بیا به اکثر صرف د دې علاج کوي او دې نه بغیر اکثر خلک ما لیدلي دي چې هغې ډېره وخته پورې ایچ پایلوري دی خو دا به انسان ته هیڅ هم نه وایي نو دا انسان بیا هیلدي لایف تېرولی شي خو چې د کوم سمټم دي د دې علاج به بیا کوي. د ایچ پایلوري چې کوم ټریټمنټ دی کوم علاج دی هغه بالکل مسان دی. خپل چیک اپ کوئ که چېرته م ایچ پایلوري وه یا که چېرته علامات درته راتلو معده م سوځېده یا ولګه درته نه لګېده یا درد پکې ډېر سخت یا الټۍ درته راتلې یا الټیانو کې وینه راتله نو ډایرکټ ډاکټر سره کنټیکټ کوئ. 14 ورځې علاج دی انشاءالله انسان به بالکل ټیکېږي. مهرباني.